کس چې دینو کله د لندن نه چې دینو پاکستان ته راغی او پاکستان ته خپل کور ته راورسېد نو هغه ته تاله پرته وه او هغه کور چې دینو ورونو خرڅ کړی او هغه ورونه چې دینو بل طرف ته تللي وو او دوی چې دینو کور ته ورغی کور چې دینو هغه چې دینو تاله وو. ویډیو سره مکمل وګورئ. ښه د دې په برطانیه کې چې دینو یو ورور او د ورونو سره په پاکستان کې داسې کار کړی که نه چې تاسو سوچ هم نشئ کولی. ویډیو سره مکمل وګورئ او مکمل تفصیل هم پوه کوم. دې کس چې دینو تعلق د لاهور سره و او دا چې دینو لندن ته لاړ. لندن کې چې دینو دی ویل چې زه ډېرې پیسې وګټلم او د سټوډنټۍ په ویزه باندې لاړ. دا چې کله لندن ته ورسېدو دی به چې دینو سهار نه واله ماسپښین پورې چې دینو یونیورسټۍ ته تلو. بیا به چې دینو د پارټ ټایم چې دینو دی به جاب کولو. 2 کاله چې دینو دی ډېر زیاته سم د جنت په شان دی ویستلو، په خوشحالۍ باندې ویستلو. د هغه نه پس چې دی نو دی به کور ته رینګ کاوه. تقریبا 1.5 لاک روپۍ به چې دینو کور ته ریګولر رالېږلې. هره میاشت به چې دینو ریګولر روپۍ رالېږلې. دی چې کوم کشران ورونه وو هغه ډېر زیات خوشحاله وو ځکه چې دی له روپۍ راتللې. د هغه نه پس چې دی نو بیا داسې وشوله که نه چې دی ته چې دینو رینګ وشي د پاکستاني ته چې کله رینګ وشي که نه د پاکستان نه چې داسې مسله ده ستا مور چې دینو ډېره زیاته بیماره ده او دې باندې تقریبا 20 نه واله د 25 لاک روپو پورې چې دینو په دې باندې خرچه راځي او ته دغه پیسې راولېږه. نو دغه ولګېد که نه او دا چې دینو دې پاکستان ته تقریبا 20 نه واله 25 لاک روپو پورې راولېږلې او کله چې دا روپۍ راولېږلې د هغه نه پس چې دی نو دې نه چې دی نو پاکستان نه یو کشر ورور ورته رینګ وکړو. د خپل مشر ورور ته کومه چې په لندن کې دی دې ته رینګ وکړو که نه چې داسې چل وکړه که نه چې ته موږ له کاغذونه راولېږه موږ ته چې دی نو ګوتې ولګوه سګنیچر وکړه او ته چې دی نو داسې چل وکړه چې موږ تاله دلته کور اخلو. تا هلته ډېره زیاته مسافري وکړه او ډېره زیاته سختۍ تېره کړه. نو دې چې دی نو انلاین څه طریقه وکړه په انلاین طریقه باندې چې دی نو کاغذونه هر څه راولېږلو. د هغه نه پس چې دی نو بیا چې دی نو دا دی ویل چې زه کور ته درځم. خو په هغه ټایم کې چې دی نو دا ډېر زیات پساو شو. پساو په دې باندې شو که نه چې تقریبا د 20,000 پاونډ نه واله 30,000 پاونډ پورې چې دی نو دې نه څه چې دی نو پټ کړی وو یا چا نه یې پټ کړی وو. نو په هغه کیس کې چې دی نو دا بیا عدالت ته لاړ او په عدالت کې چې دی نو ګرفتار کړو. دې کیس چې دی نو هلته چلېدو او دا دوکه ورسره خپل ورور کړی وه ځکه چې کاغذونه چې انلاین قصه وه. ورور چې دی نو د پاکستان نه چې دی نو پاکستان کې و او په UK کې بل ملګری و. هغه په ذریعه باندې چې دی نو خپل ورور سره داسې کار وکړو او ورور چې دی نو هغه خو د دې دپاره لګیا و پیسې ول رالېږلې. بیا د هغه نه پس چې دی نو دا چې دی نو د UK عدالت چې دی نو واپس هغه رها کړلی شو او دې سره خو 1 روپۍ نه و. دا چې کله پاکستان ته راورسېد واپس او خپل کور ته راغی نو کور چې دی نو بلکل تاله و او کور کې هېڅ څوک هم نه و. ورونه چې دی نو هغه دوبۍ ته شفټ شوي وو هغه دوبۍ ته تللي وو. ډېر د افسوس مقام دی ملګرو. دا د یوه بله واقعه راغلې وه خطرناکه غوندې واقعه ده ځکه چې یو ورور لګي که نه خپل ورور له پیسې رالېږي او هغه ورور ورسره بیا هم فراډ کوي ځکه چې په لندن کې پیسې به رالېږلې هغه نه خبر دلته څنګه روټین دی او هغه به بیا هم چې دی نو هغه پیسې چې دی نو هغه چې دی نو ځان له ولګولې ځان په دوبۍ ته شفټ شو. هغه ورور چې دی نو عدالت کې په UK کې عدالت ته هم لاړ او هلته چې دی نو جیل هم شو. د هغه نه پس چې دی نو واپس پاکستان ته راغی او هغه ورسره داسې دوکه کړله. په دې باره کې څه وایي ښه غوندې کامنټ ضرور وکړئ. دا واقعه چې دی نو د لاهور یو کس او هغه چې دی نو دغسې واقعه ورسره راغله ډېره افسوسناکه واقعه. زما ټولو کسانو ته دا کوشش کوم او دا خبره هم تاسو ته کوم چې کوشش کوئ که نه چې په هېڅ چا باندې اعتبار مه کوئ نن سبا. ځکه که ته په چا باندې اعتبار وکړې که نه چې ورور لګي د ورور سره دوکه کوي نو بل به په ته په چا باندې اعتبار وکړي. په دې ویډیو کې ښه غوندې کامنټ وکړئ. یار دا د UK یو کس و چې هغه داسې تللی و او د هغه سره داسې سټوري راغله وه. نو ټول دا سټوري چې ده نو دا ضرور وګورئ او شیر یې کړئ.